ډېر خلک چې خبر شوي دي زه مکتب جوړوم نو اړیکه نیسي وایي چې مکتب څنګه جوړیږي، څومره مصرف پرې راځي، کوم کارونه باید وکړو د دې لپاره چې په آینده کې انشاءالله خپل شخصي مکتب ولرو. نو هر یو ته جواب ورکول سخته ده، نو بهتره مې وګڼله چې زه یو ویډیو ثبت کړم، دا ټول معلومات تاسو ته پکې واضح کړم چې څومره مصارفات راځي، څنګه جواز اخیستل کیږي او بالاخره مهم شیان کوم دي، د دې لپاره چې انشاءالله را روانو نسلونو ته هم یو څه خیر پاتې شي. په پښتو کې عموما ما پلټنه وکړه په انټرنیټ کې هیڅ هم داسې معلومات نه دي ورکړي چې شخصي مکتب څنګه جوړیږي، څنګه باید جوړ کړو، څومره ګټه لري، صحیح حساب ده کنه. نو ان شاء الله که را روان وخت کې یو څوک پلټنه کوي او سرچ کوي نو حتما به ان شاء الله زموږ ویډیو دا معلومات مخې ته ورته ورځي او ان شاء الله زه یقین لرم چې ډیره ګټه به خلکو ته ورسیږي. نو له هر څه نه مخکې خو تاسو ته معلومات وشو چې زموږ موضوع د ښوونځي جوړول دي، د مکتب جوړول. د مکتب جوړول زما په نظر باندې ډیره مهمه ده. د همیشه لپاره موږ باید په دې وطن کې توازن وساتو د ښوونځي او د مدرسې د جوړولو کې. داسې نه چې یو وخت راشي که موږ ټول ښوونځی پسې شو او مدرسه مکمله هیره کړو او پرېږدو که نه، یا یو وخت داسې راشي چې موږ ټول یو ځای مدرسو پسې شو او مکتبونه بې ارزښته شي او یا یې پرېږدو یا بې معنا شي، نو دا صحیح کار نه ده. که چېرته مدرسه په یو اړخ کې موږ ته پوهان وړاندې کوي که نه او روزي، خو مکتب بیا موږ ته په ټولو برخو کې پوهان روزي، هم علما له دې نه فارغېدلی شي، هم انجینران، هم سیاستمداران، هم ساینسدانان، هم تاجران، هم پوه خلک، لیکوالان. نو زما په نظر باندې د ښوونځي جوړول ډېر مهم دي، ځکه که چېرته زموږ ستاسو ښوونځي ښه شي که نه، نو داسې ووایي چې زموږ ستاسو ټولنه ښه شوه، موږ تاسو په هر ډګر کې پرمختګ وکړو. نو د دې په خاطر باندې ما هم اراده کړې ده الله جل جلاله ما کامیاب کړي او هغه ورونه چې اراده لري الله دې هغوی هم کامیاب کړي. له هر څه نه مخکې جواز اخیستل. کله چې تاسو اراده وکړه چې جواز واخلئ نو تاسو به عریضه کوئ په وزارت معارف کې، صحیح ده، وزارت معارف کې کابل کې دلته به عریضه کوئ، هغوی تاسو راجع کوي تخصصات ثانوي ته چې شاد و شمشیره سره ده. شاد و شمشیره سره هلته د خصوصي زده کړو ریاست ته هلته به تاسو راجع کوي. شاید هغه ته تخصصات ثانوي ونه وایي، شاید خصوصي زده کړې ورته ووایي، دلته به زه اشتباه شویم، نو خصوصي زده کړو ته به تاسو ورځئ په شاد و شمشیره کې، صحیح شوه. هلته تاسو دغه عریضه وړئ، کله چې احکام شي له وزارت معارف نه نو تاسو هلته په کمپیوټر کې ګوري او نوم درته انتخابوي. د نوم انتخاب او ټاکنه دا یو ډېره ستونزمنده مسله ده، ځکه ښه نومونه چې څومره دي که نه هغه مخکې نه جار شوي دي او خلکو اخیستي دي ټاکلي دي. نو هلته چې تاسو ورشئ دوی د وزارت معارف په ډیټابیس کې تاسو چې کوم نوم په عریضه کې لیکلی هغه ګوري، دستي راوځي وایي دا پلانکي ځای کې شته، په هغه ځای کې شته، پرې جوړ شوي دي وخته مکتبونه که نه. نو تاسو به ډېرو ستونزو سره مخامخ شئ لکه زه چې ورسره مخامخ شوی وم. بالاخره ما تقریبا 80 نومونه لیکلي وو. عجیبه ده چې دا ټول راووتل کنه چې هر یو به ورکاو بس راوته به ښه نمونه جالب نمونه سبحان الله ټول خلکو اخیستي. نو داسې واجبه حالت ده چې تاسو ولته لاړ شئ کنه بالکل به حیران شي. نو داسې یو متفاوت، داسې یو ناشنا او جالبه او اسانه نوم باید تاسو پیدا کړئ چې هغه مخکې نه هلته نه چا اخیستی وي نه چا ایښی وي. له دې نه مخکې چې تاسو لاړ شئ یا عریضه کې نوم ولیکئ، کولی شئ په فیسبوک کې په انټرنیټ کې هم هغه سرچ کړئ چې په دې نوم باندې که چېرته چا جواز اخیستی که نه، د کورس جواز هم چې اخیستی تاسو ته هغه په هغه نامه باندې د مکتب جواز نه درکړي، صحیح شوه. که چېرته د مدرسې جواز هم پې اخیستی په هغه نامه یې نه درکړي، او که چېرته ابتدایي هم چا پې جوړه کړي په هغه نامه باندې تاسو ته جواز نه درکول کېږي. نو د دې په خاطر باندې د نوم مسله کې ډېر دقت وکړئ، ډېرې خوارۍ وکړئ چې هم نوم اسانه وي او هم په یوه کلمه کې. دا زما ارمان چې زما د مکتب نوم باید په یوه کلمه کې، ځکه دا دوه نومونه چې 2 کلمې سره یو ځای کېږي یا خلکو 3 کلمې سره یو ځای کړي، دغه هم اعلانات سخت دي، هم مارکیټینګ سخت او هم د عامو خلکو په ذهن کې زر نه پاتې کېږي، صحیح شوه که نه، ترې هېرېږي. یا سخت عربي الفاظ بعضې خلکو انتخاب کړي دي یا یې انګلیسي انتخاب کړي دي، هغه د خلکو نه یادېږي د عامو خلکو. نو د دې په خاطر باندې بیا د مکتب په مارکیټینګ او په هغه باندې تاثیر کوي. نو تاسو انشاءالله کوشش وکړئ که 2 نومونه هم تاسو کېښودل پروا نه کوي، هغه بیا لږ اسانه ده چې انتخاب شي، خو کوشش اول باید ستاسو دا وي چې ښه نوم جالبه او په یوه کلمه کې داسې یو نوم وټاکئ. انشاءالله دې نه چې نوم ستاسو تایید شو
د تویل کل چې دا نوم زموږ تایید ده کنه بیا تاسو مکتوب درکې په آیسا باندې آیسا چې منی حضوري د کرکټ بورډ شاته دلته موقعیت لري نو دلته به تاسو زی الته بیا تاسو نوم بیا چک کیږي نو تر ټولو مهم ځای دا ده څکل ته یو نوم ما ورک هغه دلته انتخاب شو نو له دوی سره په وزارت معارف کې خود دلته چلاړم دلته راووت یو چا سره شرکت ور باندې جوړ کړو که څه چالو کنه نو دلته بیا دا هم په ټول افغانستان کې ټول شرکتونه او دغه کې ګوري صحیح شو نو چې په یو ځکه هم د نوم راووت بیرته ردوي بیا به تاسو دلته راځي صحیح شو د خصوصي زده کړو ته بیا تاسو راځي لغزینه بیا بل نوم درته ټاکي بیا به تاسو دویم ځل لپاره دلته ورځي نو دا سره ډیر سرګردانه کوي نو دلته هم چې چک او وی کوته د ځنه چې تایید شو نو مطلب دا چې تاسو نوم اوس تایید ده خو د اضافي تایید لپاره دوی بیا تاسو لیږي تجارت وزارت ته هم صحیح شو د تجارت صنعت وزارت ته تاسو بیا لیږي الته هم تاسو ته فقط یو امضا کوي د توجه دا نوم بس تایید ده صحیح شو بس داسې شکلیات دي چې جوړ شوي دي نو د دې جنم چې تاسو نوم تایید شو نو له هغه نه وروسته بیا تاسو وزارت معارف الته یو کمیسیون کې نه لغزینه هم تایید یعنی سلور زینونه صحیح شو تخصص دی اغنه د ثانوي زده کړو نه شخصي او خصوصي زده کړو نه د آیسا نه د تجارت نه او بیا یو کمیسیون کې نه تخصصات ثانوي کې فکر کوم الته بیا تاییدیږي صحیح شو چې هغه ځینې تایید شو بس مطلب دا چې دا نوم تاسو شو تاسو کولی شئ چې بیا اعلانات هم وکړئ په هغه نامه باندې مخکې لاړ شئ عیني وخت کې تاسو باندې آیسا دلته یو سیم کارت اخلي پوسټ باکس در باندې جوړوي صحیح شو او دغه نوم تاسو فاینل کوي صحیح شو نو د دې جن چې تاسو نمونه هر څه ختم شول نو تاسو بیرته بیا راځي کوي دغه د خصوصي زده کړو ته چې کوم د شادو شمسیره سره ده خصوصي زده کړو کې الته بیا تاسو راځي کوي معرفي شهر ته صحیح شو معرفي شهر ته راځي کوي او تاسو د نوم په یو کمیسیون باندې یو کمیټه باندې تاییدوي لاغنه ورسته بیا تاسو لیږي معرفي شهر نه چیرته ناحیه کله چې دغه قوانین او اصول دی وخت په تیریدو سره بدلون عمومي خو سکهال په 2015 کې چې زه جواز اخلم نو په دغه مراحلو باندې مخکې تللی نو ناحیه تملیږي مربوطه ناحیه چې په هر ناحیه کې تاسو غواړئ مکتب جوړ کړئ کنه ال تملیږي هغه ته راځي کوي صحیح شو نو ناحیه بیا څه چل کوي ناحیه بیا راځي تاسو ځای ګوري کله چې تاسو په د جواز په اخیستلو باندې کار روان کنه نو دا تاسو نو ورځ او هفته اخلي نو تاسو د سیمه کې چې صرف دې ته نه کنه بس دا کارم رسمیت روان کړی او بیغمه ناستې نه تاسو به عیني وخت کې څه کوي یو موقعیت به ټاکئ د خپل ځان د مکتب لپاره یو ځای به په کرایه باندې نیسئ د قرارداد به تاسو سره د راهنمای معاملات او خط ځکه دلته به تاسو بند راځي صحیح شو او بل کوشش وکړئ چې ارزي تاسو ته مکتوب یو څه درکول هغه نه عکس اخلي ځکه بیا د منی د عریضې را باسي بیا د منی مکتوبونه را باسي یو جنجال ده ډیر سخت سرګردانه شي نو چې په ارزي کې چا مکتوب درکاو یا استلهام درکاو یا هر څه درکول کوشش کوئ چې دغه یو عکس موبایل کې واخلئ چې بیا کاپی کول او پرینټول تاسو ته اسانه او بند پاتې نشي صحیح شو نو ناحیه تاسو به ځای نیولې وي ناحیه له طرف نه دوه حیاتان ټاکل کیږي هغه راځي تاسو دا ځای ګوري صرف ځای باید تاسو نه ټاکلی بلکې هغه ځای کې باید تاسو چوکیګانې اخیستې وي فرنیچر هم باید تاسو اخیستې وي تختې باید تاسو اخیستې وي او اداره باید تاسو جوړه کړې وي صحیح شوه د وګوني یا هفتګانه کمیټه کتابونه ورته وایي دا باید تاسو جوړ کړي وي اداري کتابونه چې کوم سرمعلومیت او مدیریت ته په کار راځي دا باید تاسو اخیستې وي ضد حریق بالونونه باید تاسو اخیستې وي یو یا دوه صحیح شو دا شیان باید تاسو منظم کړی وي تاسو چې کوم ځای نیولې دا باید حد اقل 9 کوټې ولري او همدارنګه تشنابونه باید ولري منظم د سپورتي مواد لازم چې تاسو اخیستي وي دا ډېر خو تاسو ته یو چک لیست درکې په خپل باندې صحیح شو چې دا شیان تاسو باید آماده کړئ نو هغه شی چې تاسو آماده کړی څنګه چې تاسو عریضه یا مکتوب ناحیه ته راورسیده صحیح شو کنه ناحیه مربوطه ده نو دوی سم دستی راځي هیاتان را لیږي او کوم شیان چې تاسو شته دي نو هغه د ټول ټیک مارکی چې دا شیان دوی لري دا راپور ډیر زیات مهم ده دا راپور دوی بیرته ورکوي چیرته معارف ته صحیح شه بیرته تاسو ځئ معارف تاسو ته بیا مکتوب درکې او لیږي مو چیرته آیسا ته مو لیږي صحیح شوه ناحیه نه خلاص شوئ ناحیه بیرته تاسو راولېږئ خصوصي زده کړو ته خصوصي زده کړو نه بیرته تاسو بیا آیسا ته لیږي د څه دپاره د دې دپاره چې تاسو ته آیسا جواز درکړي د تجارت جواز درکړي صحیح شوه نو آیسا کې چې تاسو هلته لاړئ هلته تاسو نه تقریبا 10,000 افغانۍ اخلي د جواز
چې جواز درته درکړي ډېر مراحل دي، ډېرې منډې ترډې لري. نو دا به تاسو ټول عمل ته ټول ګرځئ. تاسو کېدای شي بانک ته هم ولېږي، بانک کې در باندې اکاونټ جوړوي، نو اکاونټ به جوړ کړئ. په بانک کې له تاسو نه پیسې تضمیني اخلي. صحیح شو. تاسو یو فورم درکوي وزارت معارف، هغه به تاسو ډکوي چې تاسو څومره شاګردان لرئ، څومره فیسونه اخلئ، څومره به معاف یا به تاسو ورسوي. نو تضمین دی بانک هلته وروسته درته وایم دا هم یو اضافي مصرف دی چې تاسو باندې راځي. په بانک کې په همغه اکاونټ چې تاسو د مکتب په نامه خلاص کړئ، نو هغه کې به تاسو پیسې ږدئ. یو ورقه درته درکوي 500 افغانۍ د دې درنه اخلي، او همدارنګه 2000 افغانۍ صرف د وزارت عدلیې به تاسو تحویلوي. د څه دپاره؟ د دې دپاره چې تاسو فقط هلته یو نوم خپور شي، یعنې یو تجارت غوندې که نه. نو هلته به تاسو دغه مصارفات لرئ. صحیح شوه. له دې نه وروسته تاسو ایسا چې جواز درک په همدغه نامه باندې بیرته تاسو راجع کوي چېرته؟ تخصصاتو کې. هلته بیا ستاسو اسناد برابرېږي، درته وایي چې څومره معلمان دي، د معلمانو اسناد به جوړوي، فورمونه به یې جوړوي، هغه به یې امضا کوي، ټاپه به جوړوي. صحیح شوه. ټاپه به پرې وهي، عکسونه به د استادانو پرې لګوي، د مدیر لپاره فورمه ده، د مؤسس لپاره فورمه ده. دا ټول شیونه تا نه غواړي، درکوي هغه فورمې، اساسنامه درکوي، ته به ټول ډکې، امضاګانې به پکې کوې. بیا به ته دا دوی ته سپارې یوه دوسیه. نو دا دوسیه بیا یو کمیسیون ته ځي، هغه کمیسیون چې تایید کړه بس بیا له هغه نه وروسته انشاءالله تاسو ته جواز درکوي. ښه راځو اوس بل مهم برخې ته چې هغه ده د مصارفاتو برخه. صحیح شوه. مصارفات عموما په مکتب کې یو د کرایه ډېر ستونزمنه مسله ده، یو د کرایې ده چې کرایه تاسو څومره په تاسو باندې راځي. صحیح شوه. او تاسو نه کېدای شي اډوانس هم وغواړئ د څو میاشتو. کوشش وکړئ انشاءالله چې داسې یو ځای انتخاب کړئ چې کرایه د هغه ځي په اندازې سره برابره وي، چې تر څو تاسو باندې بوج را نشي. صحیح شو. انشاءالله نو کرایه چې تاسو کله انتخاب کړه، کوشش وکړئ چې همغه په صحیح په هغه کې ورسوي، د رهنمای معاملاتو په خط کې، او تاسو بیا په میاشتني ډول باندې هغه مخکې ورسره لاړ شئ. که اوږدمهاله قرارداد وکړئ، دا تاسو ته ډېر زیات اسانه کېږي، ځکه چې جواز اخیستلو کې هم اساني درته راځي او په آینده کې ستونزې هم نه ورته پیدا کېږي. 15 کلن قرارداد که تاسو وکړئ د کور مالک سره، چې آینده کې د باندې کرا هم د 15 کلو کې جګه نه کړي او له جنجال سره مخامخ نه شئ، نو دا به ډېره ښه. بل تاسو باندې د ایسا مصارفات راځي، لکه څنګه چې ما تاسو ته وویلي یو اضافي مصرف ده تاسو باندې راځي، هلته تاسو نه پیسې اخلي. په کار خو دا وه چې فقط وزارت معارف جواز درکولی، همغه پیسې 10,000 وای 12,000 وای هغه اخیستل کېده، یو خبره ختمه که نه، له همغه ځینه ټول شي نه کنټرولېدی. خو خیر دا یو اضافي جواز ده. حتی ما اورېدلي دي چې ښاروالي نه به پسې بل جواز هم اخلي. صحیح شوه. او دا کال په کال باندې تمدیدېږي. او د دې ترڅنګ چې نور کوم مصارفات دي، لکه مخکې مې چې درته ویل، هغه هم دلته ورسره تاسو په فکر کې ونیسئ. تضمین مسله ده. تضمین مطلب دا ده چې تاسو کلني ډول باندې څومره پیسې لرئ، د هغه 10% دي هغه به تاسو هلته په بانک کې ضمانت ږدئ. صحیح شوه. بانک ته به تسلیموي، هغه هلته فریز کېږي او هغه تاسو آینده کې نشئ کولی چې تصرف پکې راولئ او یا یې استفاده کړئ. د چوکیدار مصرف د تاسو باندې په میاشتني ډول باندې راځي. اول کې چې تاسو مکتب جوړوئ له 15,000 نه تر 20,000 افغانۍ پورې تاسو باید چوکیدار ته ورکوئ. کتابونه چې تاسو په خپل نامه باندې چاپوي، دا ډیره مهمه خبره ده. تاسو هم ښه برانډینګ کېږي، اعلانات کېږي او ګټه هم لري. تقریبا که چېرته تاسو اول کې جواز اخلئ که نه، نو تاسو ته د ابتدایي جواز درکوي. صحیح شوه. خو ځینو خلکو چې کوشش کړی ده، نه پوهېږم په څه طریقه باندې، هغوی حتی د لیسې جواز هم اخیستی. د لیسې جواز اخیستل یو دم دا که چېرته ستاسو پیسې کمې وي، نو په سړي باندې ډېر زیات بوج راځي. خو که چېرته تاسو په ابتدا کې د ابتدایي جواز واخلئ یا د متوسطې، دا به بهترئ. صحیح شوه. نو کتابونه د هغه هر صنف لپاره چاپول، په دې باندې هم اضافي مصرف راځي. ما چې څومره اندازه کړې ده، تقریبا 50,000 افغانۍ په دغه باندې مصرف راځي، چې تاسو یو اضافي کتاب یا دوه اضافي کتابونه تاسو هر صنف ته تقویتي دا ور اضافه کړئ. صحیح شوه. نو چې دا تاسو چاپوي یا یې پرنټوي، نو 50,000 افغانۍ 40,000 افغانۍ مصرف په دې باندې راځي. دایري دا هم چاپول په کار دی، په دې باندې تقریبا 12,000 افغانۍ راځي. او چې یو 500 دانې چاپ شي په ابتدا کې، نو همدا انشاءالله کفایت کوي. د مدیر معاش ته مدیر ته 15,000 شپږ شاوخوا همدومره معاش ورکول، دا هم په ابتدا کې تاسو باندې د دې مصرف راځي. یا سرمعلم یا مدیر ونیسئ او یا سرمعلم ونیسئ. خو باید تجربه ولري، پوهه باید ولري، که نه لري کافي وخت شته ده. د ژمي په اول کې په جواز باندې کار شروع کېږي. خو دا ویډیو چې زه ثبتومه اوس لږ څه ناوخته ده، خو بیا هم که څوک وغواړي که نه چې
د مکتب جواز واخلي نو وخت شته ده، په دې شرط نه دی چې دا کارونه سره تقسیم کړي. یو نفر مثلا خریداري ته کوي، بل نفر جواز پسې واچوي که نه، او دی په خپله باندې په منهج او په نصاب باندې کار وکړي، په کیفیت باندې او په داخل کې، نو بیا انشاءالله امکان لري چې اوس هم دا د ترسره کی او جواز واخلي. نو د استادانو معاشونه دا هم یو اضافي بل مصرف ته چې په مکتب باندې راځي. که فکر وکړئ د هر صنف لپاره که موږ یو استاد هم ونیسو که نه، نو یو استاد ته 4,000 5,000 3,500 بعضې مکتبونه ورکوي، دا هم په نظر کې ونیسئ. LCD اخیستل یو دانه یا 2 دانې دا هم یو مصرف ده. چوکیګانې جوړول تاسو باید یو اندازه خپله وکئ که نه چې سږ کال مثلا زما اول کال ده څومره شاګردان زه جذبولی شم. ما چې څومره اندازه کړې انشاءالله چې زه خپل زور ولګوم که نه، نو 120 او 130 یا 1.5 پورې دومره شاګردان خو باید زه حتما جذب کړم، ځکه چې جذب یې نه کړم نو بیا زما کار خرابېږي او بوج را باندې زیاتېږي. صحیح شوه؟ نو تاسو هغه ته په کتو باید چوکیګانې هم هموغره فرمایش ورکړي او جوړې کړي. بیا 18 گیج او 22 گیج دا رقم مختلف کیفیتونه فرق کوي که نه. تاسو کوشش وکړئ چې 18 گیج باندې هغه فلزکاران پوهیږي، بیا هغه باندې تاسو چوکیګانې جوړې کړئ، همغه اصلي فریم او دا شیان استعمال کړئ تر څو آینده کې زر چیتې نه شي، ماتې نه شي او خرابې نه شي، او دا یو اضافي مصرف په تاسو باندې آینده کې را نه شي. نو چوکیګانې ښه ده چې محکمې کلکې جوړې شي تر څو زر خرابې نه شي، ماتې نه شي او چیتې نه شي. تختې دا خو اسانه ده، یوه تخته تقریبا په 200 افغانۍ باندې ورکوي یا 800 افغانۍ، نو هغه تاسو دغسې نیمولی هم شي، دا غټه تخته ده که نه، نیمولی هم شي. صحیح شوه؟ 8 میلي ورته وایي، 8 میلي که تاسو واخلئ ډېر ښه راځي، دواړه طرفه یې استفاده کېدلی شي. فرنیچر عموما د ادارې لپاره مهمه ده. په 8,000 باندې 9,000 باندې تر 10,000 پورې دغه کوچونه ورکوي. صحیح شوه که نه؟ همدارنګه د مدیر لپاره یوه چوکۍ، د هغه لپاره یو میز، یوه المارۍ، دا هم مهمه ده. د دې ترڅنګ د کمکهای اولیه چې صحت په برخه کې کار کوي که نه، هغه هم یو وړوکی صندوق چې تقریبا 1,000-2,000 افغانۍ پورې کېږي، هغه هم تاسو باید واخلئ یا له چا نه هم داسې راواخلئ. کمپیوټر 6 دانې 8 دانې دغه رقم که چېرته تاسو مستعمل یا د ټیټ کیفیت والا واخلئ که نه، نو تقریبا 1,000 تر 40,000 افغانیو پورې مصرف راځي. خو که ښه کیفیت باندې واخلئ نو بیا یې مصرف څه ناڅه زیاتېږي، خو دومره کمپیوټرونه تاسو باید ولرئ. کمپیوټر لپاره عموما داسې یو میزونه یا تختې شیونه هم جوړېږي 4 ګرده، نو کولی شي چې په هغه باندې بیا کمپیوټر یې کېدی تر څو ماشومان انشاءالله ترېنه استفاده وکړي. په اعلاناتو باندې هم عموما داسې که یو څه ناڅه باید تاسو په نظر کې ونیسئ، څه ډیجیټل اعلانات وکړئ او څه دغه رقم بروشرې چاپ کړئ. خو دا بروشرې او دا نور اعلانونه چې ما څومره وکړل دومره مفید او مؤثر نه و، خو د فیسبوک له لارې یا د نورو رسنیو له لارې چې ما اعلان وکړ دا ډېر ماته ګټه ورسوله او ډېر مؤثر و. نو په دې باندې هم داسې یو 15,000 افغانۍ 6,000 افغانۍ په نظر کې تاسو باید ونیسئ. کتابخانه جوړول دا هم یو مصرف لري. 500 کتابونه دا باید تاسو واخلئ د معارف لخوا نه، کم و زیات تاسو ته ویل کېږي چې تاسو باید دا پوره کړئ، او د هغه لپاره یو وړوکی المارۍ هم. صحیح شوه؟ عمومي کتابونه باید تاسو واخلئ. خوشبختانه د ابتدایي لپاره لابراتوار نشته، خو که تاسو متوسطه او لیسه جوړوئ مجبور چې هغه یو بل اضافي مصرف ته چې تاسو به لابراتوار هم جوړوئ. پرینټر یو دانه کفایت کوي چې په اداره کې ښایي 360 ماډل یا 350 ماډل دا ښه دي، څومره چې د ماډلونه جګېږي په همغه اندازه د هغه کار هم ښیي او کیفیت هم ښیي. یو وړوکی غوندې غرفه باید جوړه کړئ که نه، د دې لپاره چې فلزي وي یا د خټو وي، د خښتو وي، د دې لپاره چې ماشومان په هغه کې بیا قرطاسي او شیونه او د خوراکي توکي وغیره په تفریح کې واخلي، دا هم د مکتب لپاره یو ښه ده. یونیفورم باره کې نظریات مختلف دي، تر اوسه پورې زموږ نظر هم نه ده پې اخري شوی، فاینل شوی نه ده. ځینې خلک وایي چې باید شرکت سره قرارداد وکړي، هغوی ټول دلته جوړ کړي، رایې وړي او سټاک یې کړي او بیا ماشومانو ته ورکوي د عمر په اساس. او ځینو نظر دا چې فقط لوګو چاپ که بس اولیاو ته ورکړي چې دغه ماشومانو ته دغه رنګ تیکه واخلئ او بس دغه لوګو پې ولګئ، خبره ختمه. او ځینې بیا دا وایي چې نه، داسې باید وکړئ چې تیکې باید پرې کړئ
تیار که نه د عمر په اساس مثلا 4 کلن ته 5 کلن 6 کلن 9 کلن ته تیکې باید تیارې پرې وي او په پلاستیکونو کې اچول شوي وي چې ماشوم راځي هغه تیکه ورته ورکړي ځان ته یې په خپله باندې وګنډي. خو علا ایت حال دې کې باید تاسو خپل هم فکر وکړئ چې کوم یو څنګه ښه راځي. زه به ډېر تفصیل نه ورکوم چې دا ویډیو بیا زښته ډېره اوږده کېږي. مهم شیان، اول تر ټولو مهم شی په مکتب کې موقعیت باید ډیر ښایسته موقعیت تاسو انتخاب کړئ. که داسې موقعیت تاسو انتخاب کړئ چې په سکوچو کې وي، په داخل کې وي، یا شاوخوا مکتبونه ډیر زیات وي، اصلا تا مکتب ته ضرورت نه وي که نه، او یا رقابت ډیر زیات وي، یا مثلا هلته ټول خلک غریبان دي که نه، او هیڅوک دې ته تیار نه دي چې تا ته فیس درکړي، مکتب دې وچلول شي، نو بیا ډیره مشکله ده د مکتب کامیابول. صحیح شوه. داسې ځای انتخاب کړي چې د خلکو اقتصاد هم څه ناڅه ګزاره وکړي او مکتب هم نږدې منطقه کې نه وي، ځکه که مکتب په نږدې منطقه کې وي که نه په 200 متري کې، نو بیا تا ته جواز نه درکوي. هغه هلته چې ما تاسو ته وویلې چې دلته تاسو ته ناحیه راځي که نه، نو هغه ګوري چې ستا مکتب له دولتي نه او له شخصي مکتب نه په څومره فاصله کې ده. که ډېر نږدې وي 200 متره کې که نه، نو بیا تاسو ته هغه نه درکوي، باید 200 متره یا له هغه نه لرې وي. صحیح شوه. نو دا تاسو ډېره مهمه ده چې موقعیت باید ښه موقعیت انتخاب کړئ چې په عمومي سړک باندې وي، او یا داسې ځای کې وي چې خلکو ته ښکاره کېږي او په اسانه اعلانات ورته کېږي او خلک تګ راتګ ورته په اسانه کولی شي. صحیح ده انشاءالله. دویم د مکتب د کامیابی راز او موفقیت او مهم شی چې په مکتب کې دغه کارمندان او استادان دي چې دا باید وړتیا ولري، اهلیت ولري او پوه وي او اخلاصمن وي. دا چې په آینده کې بیا د دوی نه کار اخیستل دا خو مؤسس او مدیر پورې اړه لري چې دوی نه څنګه کار په آینده کې اخلي، څنګه دوی لیډ کوي، څنګه دوی منظم کوي، څنګه دوی ته یو ښه احساس او روحیه ورکوي. خو په اول کې باید دوی استعداد ولري. که استعداد ونه لري او داسې خلک تاسو انتخاب کړئ نو بیا مشکله ده. د معارف له خوا نه هم داسې استادان چې هغوی باید کار کړی وي او حد اقل 14 پاس وي یا مثلا لیسانس وي. که چېرته تاسو 12 پاس ځان سره نیسئ نو هغه بیا تاسو ته مشکل جوړوي او معارف در سره نه ملي. اعلانات دا مهمه برخه ده د مکتب د کامیابی. اعلانات او مارکیټینګ په هر تجارت او په هر کاروبار کې اعلانات مهم دي چې د خلکو ته ور معرفي کړي چې دا مکتب داسې شی. او په اعلاناتو کې مهمه خبره دا ده چې څه ناڅه ځانګړتیا باید ولرید او هغه ځانګړتیا باندې باید تمرکز وکړي. موږ هم ځانګړتیاوې لرو، تاسو هم داسې نه چې لکه د عامو مکتبونو کوم کارونه کوي ته هم هماغه رقم روان واوسېږي که نه. یو څه ناڅه ځانګړتیا باید ولري چې خلک متوجه شي تا ته او تا ته فکر وکړي، تا ته ذهنیت راواوړي او ته یو چا یو نوی مشکل باید حل کړي. نور مکتبونو ته وګورئ چې نور مکتبونه کومې ستونزې لري هغه ته حل کړي، نو انشاءالله په اعلاناتو کې بیا ډېر زیات تاثیر راځي او انشاءالله ډېر په ښه طریقه باندې ته کولی شي چې کامیابه شي. ښه، اخرنۍ او مهمه خبره هغه دا ده چې باید موږ تاسو د کار ته وخت ورکو او زړه ورکو. ځکه چې وخت ورنکو او یا خپله کار ونکو که نه بل چاته یې وسپارو یا بې تجربې خلکو ته، نو لرې نه ده چې موږ ناکامي سره مخامخ شو. نو دا کار حوصله ډېره زیاته غواړي، ځکه منډې تنډې ډېرې زیاتې دي، هسې بې څه بس ورقې دي او بس امضاګانې دي او تا به یو ځای ته ولیږي که نه چې اصلا ته فکر کوې چې دې ته هېڅ ضرورت نشته د دې سړي امضا ته. خو زه بیا هم ورته ولاړ یم 15 دقیقو نه 10 دقیقو نه او بیا مې ورلیږي او رالیږي مې. صحیح شوه. نو حوصله ډېره زیاته غواړي، صبر ډېر زیات غواړي. دغه مهمې خبرې دي چې انشاءالله ما تاسو ته وکړې. وخت ورته ورکړئ، د زړه په مینه دا کار وکړئ او په دې نیت باندې وکړئ چې هم تاسو راپورته شئ انشاءالله او هله تاسو سره نور په سلهاو او په زرهاو خلک انشاءالله راپورته شي او یو څه زده کړي. ښه، جمعاً چې تاسو ته زه ووایم چې دا ټول شیونه که چېرته موږ تاسو راغونډ کړو که نه، نو څومره مصارفاتو ته رسېږي 4.5 لکو نه واخله تر 15 لکه افغانیو پورې په ابتدا کې تاسو باید ولرئ. صحیح شوه. د دغو مصارفاتو لپاره تر څو تاسو یو سیټ اپ جوړ کړئ او مکتب له خیره روان شي 4.5 لک افغانیو نه تر 15 لک افغانیو پورې باید تاسو دې ته آماده کړئ او باید تاسو بودیجه دې ته تیاره کړې وي. او کله چې مکتب شروع شو نو بیا له 2 لک نه واخله تر 15 لک افغانۍ چې هر څومره در سره وي نو دا بهتره ده چې تاسو بودیجه ولرئ. که دا ونه لرئ نو بیا تاسو باندې بوج راځي. صحیح شوه. که چېرته تاسو به ځان مطمئن یې که نه، لکه څنګه چې زه په ځان مطمئن یم انشاءالله چې زه په اول کال کې به حد اقل دا مکتب زما خپل مصارفات پوره کوي انشاءالله. صحیح شوه. نو زه باید دوغره حد اقل ولرم
همدا کفایت کوي زما لپاره. خو که چېرته ته ځان مطمئن نه او ته پوهېږي چې یاره اول کال کې خو ډېره مشکله ده، په دویم کال کې چې زه مصارفات پوره کړم دا غټه خبره ده، نو بیا ته باید 2 لکه نه زیاتې ولري، که 3 لکه ولري، 4 لکه، 3.5 لکه، 15 لکه پورې نهایت دا باید ته باید ولري دې لپاره تر څو ته مطمئن واوسېږي او د بوج لاندې را نه شي، صحیح شوه، او ورخطا نه شي. خو که دا پیسې ته نه لري نو بیا بهتره به دا نه وي چې ته مکتب شروع کړي، د دې پر ځای باندې بهتره هغه کورس جوړول دي، یو سنټر جوړ کړه، یو کورس جوړ کړه، نو دا به تا ته بهتره وي، صحیح شوه. ځکه چې دا جنجالونه هم کم دي او منډې ترړې هم کمې دي او مصارفات هم کم دي. نو الله دې وکړي چې یو څه معلومات ما تاسو سره شریک کړي وي او ستاسو لپاره به ګټور تمام شوي وي. تاسې ما ته دعا کوئ انشاءالله چې الله جل جلاله ما ته هم کامیابي راکړي او زه ستاسو د کامیابي په هیله یم. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټولو ته د خدمت کولو توفیق را په نصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله.